إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو او اخرنی خبره مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په اړه کې کوله او دا غینه مخکې مونږ د اصحاب الفیل د تبعی واقعه بیان کړه چې الله سبحانه وتعالی څنګه هتیان ولا تبا کړو. په دغه کال رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راغی او د دې واقعینه 50 یا 55 ورځې بعد بیا اختلاف مونږ بیان کو چې د علماء او د سیرت ولو اختلاف ته چې رسول سم په کوم ورځ پیدا شوی په کوم تاریخ پیدا شوی. نو په دې باندې خو اتفاق دی چې د پیر په ورځ پیدا شوی، عام الفیل کې پیدا شوی په اتفاق دی، ربیع الاول په میاشت کې پیدا شوی دی، دغه مضبوط قول دی. بیا په تاریخ کې اختلاف دی او باقي کې هم ضروره خبره ده ښکاري والعلم عند الله چې رسول سم په نهم ربیع الاول باندې پیدا شوی او په دې باندې اتفاق دی چې په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی. په 12 رسول سم وفات شوی دا یقیني خبره ده، مضبوطه، او په 12 پیدا شوی دی دا خبره کمزوري ده. نو پیدا شوی په نهم تاریخ دی، وفات شوی په 12 تاریخ دی د ربیع الاول په میاشت کې، او پیدا شوی د پیر په ورځ دی او وفات شوی د پیر په ورځ دی. بیا موږ خبرې ذکر کړې چې په هغه ټیم کې څه شي، کوم ټیم کې چې رسول سم پیدا کېدو، او آخري خبره موږ دغه کړې وه چې اولنۍ زنانه چې رسول سم له تی ورکړی هغه وه ثویبه د ابولهب سره وینځه وه، بیا هغه زاده کړې مو او د هغه خبرې ضعف او کمزورتیا مونږ بیان کړی چې ابولهب چې دی نو د دې د لاسه په هغه باندې عذاب کم شوی دی. هلته موږ د دې خبرې تفصیل کړی. نن به انشاءالله دا بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د حلیمې خواله لاړ نه هلته څه شي او څه نه وشوي. بیا د هغې نه بعد د خپل مور خواله راغی، بیا نیکه ته پاتې شو، بیا تره ته پاتې شو. د عربو د عادتو کم چې خاریانو چې هغوی به د خپل ماشومانان د پیو دپاره بهر ته لیږل، بانډو ته به یې لیږل، او د هغې وجه دا دی چې یو خو د بیماریانو نه به لرې شي. په ښار کې اکثر بیماریانې ډېرې، او دویمه دا چې بدنونه به مضبوط شي. کم سړی چې په بانډو کې ژوند تېروي د هغه بدن مضبوط وي په نسبت د هغه سړي چې هغه په ښار کې ژوند کوي. دلته نعمتونه ډېرې، سکون هلته نه وي. او دغه شان غټه خبره به دا ووي چې د عربي ژبه هغه فصیح پاتې شي، چې د عربي ژبه فصیح پاتې شي، ځکه چې په ښار کې قسمه قسم خلک نو د هغې سره لغت کې کمزورتیا راځي، په ژبه کې کمزورتیا راځي. بانډو والا خلک او بدوان هم هغه عربي وایي کومه چې راوایي خالص ژبه ده. او کله چې یو سړی د ناشنا خلکو سره ګډون وکړي نو د هغه په ژبه کې لازم اثر راځي، لکه منګه قسمه قسم خلکو سره سړی کښېني، پاسې اردو والا او عربي والا او انګلیش والا، بیا په دې ژبه کې سړی دغه ټکي وایي چې هغه په اصل کې د لغت نه وي، د پښتو ټکي نه وي، موږ پکې وایو. نو زموږ هغه پښتو چې د هغه ګډه وډه شوې ده، هغه ورانه شوې ده، دې د لاسه چې موږ د نورو خلکو سره یو ځای شو. دا شان د عرب دي، اوس وګورئ عربو ته د دې عجمو د لاسه سره دوی هغه عربي هم خرابه شوې ده. نو موږ سره هم هغه ګډه وډه عربي وایي کومه چې موږ وایو، زموږ د عوامي خصوصا وایي. نو هغو سره هم هغه عربي عادت شوي دي په هغې باندې.
ځکه ماته یو عربي قصه کوله وي زه تلم کلي ته نو هلته تره زامنو سره ناست وم خبرې مې کولې دا بل عربي هسې مې د خولې له راغله دا سوي والنی نو بیا هغو مانه خفګان وکړو په دې خبره چې دا ته موږ پورې خاندي زموږ مذاق ته وړاو کوې ته موږ سره داسې خبرې کوې نو بیا وی ما راضي کړو ما ورته ویل چې ګوره داسې قصده مې دا کار نه کړی خو بس راغله دا خو یو عیب وګڼو چې ته کومه ژبه عربي ژبه خو دا نه کومه چې ته وې نو زموږ د لاسه د دوی هغه لغت چې دغه ګډوډ شو بیا دې سره نور قومونه واله نو په هغه وخت کې به هر سړي خپل ماشوم بهر ته لیږو عبدالمطلب هم دغه وخت چې خپل نوسی چېرته ولیږي بهر ته او سبحان الله ګوره دوی ته دا پته نشي چې دا یو ناشنا انسان دی د مستقبل او د الله دا کارونه او د الله سبحانه وتعالی په نظر کې د هغه حفاظت کېدو د هغه تربیت کېدو فإنک بأعیننا پیغمبر غم مکو ته زموږ په نظر کې دا ټول ترتیب ول الله سبحانه وتعالی جوړو یو یتیم ماشوم د کم ځای نه کم ځای ته ورسېد او غریب او الله سبحانه وتعالی له څنګه مقام ورکو ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اے پیغمبر وی یتیم وی موږ در زینو درکړي دا لار د نو معلومه د شریعت ته قرآن او حدیث ته نو معلوم موږ ته وخو او غریب وی موږ مالدار کړ الله سبحانه وتعالی چې یو طریقه جوړي ناشنا طریقه جوړي بیا لکه یوسف علیه السلام چې جیل نه راويستو نو څنګه ناشنا طریقه الله سبحانه وتعالی جوړ کړ چې دوه کسان جیل ته لاړل او خوب بیان کو بیا دا خوب هغه بیا د یوسف علیه السلام تذکره بهر وکړه کم چې بګي بچ بچا سی یوسف علیه السلام راولي وینه دا وخت پورې نو زم چې سو پورې زنانو دا ویل نه چې منګه دا کار کړي زنانو اقرار الله یې صفای مو کړو جیل نه ورويستو دا یو طریقه الله سبحانه وتعالی جوړ کړ مدرشن د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د مستقبل غټ انسان دی خو دوی ته هیڅ اندازه لا نشتی بعض علامې به لیدي چې هغه تاسو به وور ان شاء الله بعض علامې به دي چې لیدي چې هغه نه به معلومول چې د هر کیسه کمال شته عبدالمطلب وخت چې دا خپل وسې زم بار ته ولېګم نو بنو سعد قبیله چې کومه وا دغی و زنانه دغی نمو حلیمه بنت ابی ذؤیب دا ابو ذؤیب لور حلیمه او بنو سعد خاندان سره دې ته حلیمه سعدیه وی او دغی خاون الحارث ابن عبد العزة او کنیته ابو کبشه هغه دغه قبیله او الته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ماشومانانو ته یو ځای سکړی د دې حلیمینه عبد الله بن الحارث دغه خپل زویره انیسه بنت الحارث انیسه د خورو حذافه جذاما بنت الحارث دم جنیوه او د مشهور د په شیما باندې د دې لقب چې دغه شیما او د لقب په دې نوم باندې زور ورشوی دی نو څوک په دې نوم نه پیژني او په لقب پیژني د مشهور د شیما نوم عوامو ته معلوم دی او په دغه وخت کې ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب چې د رسول الله تر زوی دی حارث د رسول الله تر دی ابو سفیان دغه زوی دی د بل ابو سفیان دغه نه دی په دغه ټیم کې د هم دغه ځکیو دغه ځان سره پیس کړي نو د رونم دی دیول د تر زوی دی او رورم دی او حمزه رضی الله عنه اغم بهر ته لګلې شیو او دغه بنو سعد قبیله ته هغه لګلې شي خدای کوم زنانه چې هغه ته ورکو هغه بلوا رسول صلی الله حلیمه ته ورغله بل زنانه ورکو خو یو ورځ د زنانه یو زناستي او رسول صلی الله پیس کړو دغه زنانه ول په ورکړو کمی چې به حمزه رضی الله په ورکول نو حمزه رضی الله د رسول صلی الله علیه وسلم نسب کې خدای تر دی او رور دې رضای د دوه طرفونو نه یو ما ذکر کړو ثویبه
یو د ثویبې طرف نه هغه ثویبې رسول صلی الله علیه وسلم په ورکړي دلیم ورکړي او دویم په دې ځکه دا کومې زنانه چې حمزه رضی الله په ورکول هغه زنانه رسول صلی الله علیه وسلم په ورکړي دې حلیمه ناشنا برکتونه لیدلیو د رسول صلی الله علیه وسلم په تک سره چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته کولاړل ته او ویوړو ځان سره ناشنا برکتونه نیولیو ناشنا برکتونه لیدلیو هغه برکتونه چې هغه ته حیران و چې دا څنګه ماشوم دی او ناشنا واقعات به کې راغلي نو باز دغه خبرې برانقل کو چې هغه دی مبارکي سوی او اول دا خبر ذکر کو چې حلیمه سعدیه د رسول صلی الله علیه وسلم مور د رضای دا خو اتفاقی مسله ده خو د علماو په دې کې اختلاف دی چې دی اسلام قبول کړي وو کنه ورسته چې کله رسول ته پیغمبري ملاو شو امام ابن القیم رحم الله کتاب د زاد المعاد او باغی کې هغه توقف کړی توقف دي چې هغه وی واختلف فی اسلام ابويه من الرضاعه او په دې کې اختلاف دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مور پر چې کوم د رضای مور پلارو چې دوی اسلام قبول کړي کنه فالله اعلم والله ته پته ناغه سن دی ویل خو نور علماو دا خبره کړې ده چې دی اسلام قبول کړي لکه حافظ ابن حجر رحمه الله دا کتاب د اصابه او د شان امام ابن عبد البر په استيعاب کې دا کتاب دی او دا خبره ذکر کړي چې د مسلمان شي و او امام ابن الجوزي رحمه الله کتاب د صفه الصفو پایګه غوي چې رسول الله د ذکر نبوت ملو شنو دا راغلي او رسول الله پسې فاسلمت وبايعت اسلام قبول کړو او بیعت د رسول الله سره کړو واسلم زوجها الحارث ابن عبد العزى او د دې کوم خاوند چې حارث هغه اسلام قبول کړو دا حلیمه وی چې وی منګ یو پیر د خپل علاقې نه وته خاوند را سره حارث او یو وړکې زوی را سره چې هغه له په ورکول به د غورزو کې فی نسوه من بني سعد او د بنو سعد خاندان نور زنانه وسره وي د دې لپاره تریو چې څوک ماشومانان راوړي د تی ورکولو لپاره او دغه د دې کالو چې قحط زده کالو و چې وسوکړه اهله ټول ګډوډو نو زما سره یو خروه ز په غیبانه سوره شوم روانه شوم هغه انتها کمزوري و او یو موږ سره اوخوا چې هغه یو قطره پېنه کول یو قطره دې څنګه و چې شی او موږ د کې دیم نشو د شپې ځکه چې موږ سره چې کوم ماشومان او غوي به جړل مين الجوع د لوګي د لاس او زما په ټیکی پسینه کې دومره سنو چې ما دوله ور کړې او دوه خزان له دغه حل چې دغه پیرولو له ورکو دام یو فائدې د ساتي چې دې د لاسم ماشومان دغه خلکو زوروري چې دا پي ولا ور کوي ودانه سم چې کم پي چلیږي دا سید چې ماشوم ته غذا به پوره کوي خدا ماشوم له هغه شان طاقت نشي ور کول کم چې دغه پي ور کوي ناغي به ماشومان له د پي ورکول تازه پي به غول ورکول ماشومان به ضرورت د باندول چې دغه پي ور ورکي ایدل سره دغه ماشومان ضروري اډو کی مضبوطي ناغوي چې بس په دې انتظار چې کله به باران راوري او د کم تربنه الله یو لار مونږ ته خیده د شي لار چې مونږ ته د شي خوراک ملو شي د ماشومانو ته سم ملو شي ویزه په خري باندې سورومه اتان برابر کې خري ته وي او حمار خر ته وي نو زما د لاسه د نور مرګریم ټول لکه پازاب شي ځکه چې د برور وتله هغه بدی ته ودرېدو تر دې چې بیا موږ مکې ته ورسېدو التم د ماشومانان کتو او څومره زنانه چې موږ سره تللی وي خدای ماشومانان به دوی دې لپاره راوستو چې دې کې به دوی فائدہ و دا ماشوم چې به راوستو دې لپاره دې کې به فائدہ و ځکه چې تر ماشوم مشرانو بوله سور کول بیا دغه عادت نو څومره زنانه چې تللی وي هغه ټول ته ویل شو چې دا ماشوم وي سیدنا محمد دا یتیم دی
او پلار یې مړلی نو هېڅ چا ورله لاس نه وړلو ولې چې پلار یې نشته نو دوی موږ سره څه ښه وکړي داسې ماشوم وړه غواړي چې د هغه پلار یي نو دا یتیم دی د دې یتیم نه به دا ټول تښتېدو فکنا نقول یتیم او د مور او نیکه به څه وکړي اصل خو پلار یې نشته نو څومره زنانې چې تللې وې هغه ټولو ته ماشومانان میلاو شو سوای زما نه ما ته ماشوم میلاو نه شو بس بیا هغه اواز وکړو ځي چې ځو واپس نو یې ما خپل خاوند ته ووایي چې بده خبره ده چې ټولې ښځې ځان سره ماشومان وړي او زه دغه شان روان یم وایي زه ورغلم چې دغه راکړې مړی یتیم نو لاړم هغه مې راواغېستو او وی خاوند راته وی چې داسې وکړه کېدای شي الله به دغه کې برکت واچي او وی ما راغستم دې دپاره چې بل ماشوم نه و که بل وی ما نه راغستو خو دې لپاره مې راوستو چې بل نه نو واپس دغه خپل ځای ته رالو په دغه ځای کې چې کوم د دوی ځای او کوم ځای کې چې پړاو اچولم نه ځان سره مې په دې غېږې کې سملو او وی زما د سینې دا درې پیو نه راډکې شوې سمې په دغه لږ ساعت کې نو وی دې ماشوم پی وسکو ته دی چې موړ شو بیا هغه بل ماشوم خو یو د هغو خپل وکړ ماشوم هغه هم پی وسکو ثم نامه دواړه وده شو او وی دغه وخته پورې موږ خوب نه دی کړی ځکه چې دوی به ژړل وږي به خو په دغه ورځ دواړه ماشومانان وده شو نو یې خاوند مې لاړ وی چې زه ځم په دې اوښې پسې چې ویله شم فاذا هي حافل هغه ډکه غولانځې ډکې وې سوې بس پی ته ولشل هغه مو وسکل او ما مو وسکل سم ماړه شو فبتنا بخیر لیله غوره شپه دغه تېره شوې وه زموږ دا ګوره صرف دوی له رسول صم وړی نه دی هغه ځای ته رالو په کوم ځای کې دوی پړاو اچولی و وی سحر کې دی خاون ما ته وی چې تعلمي والله یا حلیمه حلیمې یو خبره سوچ دی ورته شتي پته دی شتي هغې وی نه وي څه خبره و ډېر برکتي ماشوم دې راغستی یعنې چې پوه شو چې دا ماشوم چې راغی د مور په ټیکې پی رالو او اوښه چې د هغې غولانځې هم ډکې شوې هغې هم پی دوی له ورکړو وی ما ورته چې بس زما هم د الله نه دغه امید دی الله دې پکې برکت واچي نو بس بیا موږ راووتو له هغه ځای نه او زه په هغه خرې باندې سواره شوم د سورلۍ دپاره او دغه ماشوم مې د ځان سره راغستی و غېږ کې نو وی دومره تیز روانه وه دا خره چې د دې نورو سره چې کوم خره و هغه دې ته نشو رارسېدی نو وی دې زنانو به ما ته اواز وکړو وی د ابوزعیب لور خواره شي لږ صبر کوه موږ ته موږ دې ستړي کړو او هغه ځینې چې راتلو څه حال و دې ځینې چې تلو دا حال نو هغو ما ته وی چې د ابوزعیب لور خواره شي ګزاره کوه موږ سره دا خرنه ته چې بلا ځای راغلی ما ورته چې حقه ده که نه انها لهداقه ده وی هغه وایي چې ښه په الله مې قسم دا به عجیبه ده هغه ځینې دې سره روانه دې ځینې دې سره روانه بیا موږ خپلو کورونو ته ورسېدو بنو سعد کې چې کوم د دوی کورونه هلته لاړو او زموږ دا ځمکه د الله په دې ځمکو کې وچه ځمکه وه سوکړه وه هېڅ هم نه او زما سره چې کوم ویزې ګړې وې هغوی به ما بهر ته ولېږلې سر دپاره خپلو شپنکیانو له مې ورکړې چې دا بوځئ نو بهر څه دغه شان به راتلې خو چې کله دا ماشوم ما بوت نو دا ویزې ګړې به ما ولېږلې واپس چې به رالې نو غولانځې به د پیو نه ډکې وې نو ما به دې پی ولشل او وی د باقي انسانانو ته یوه قطره پی نه میلاوېدو نو بیا زموږ د قوم خلکو به دا خبره کوله وی دې زنانو به دې شپنکیانو ته وی هغه ځای ته دا بیزې ګړې بوځي کوم ځای ته چې د ابوزعیب د لور هغه شپنکۍ بوځي اوس هغه دې نه څه خبر دی چې کمال به دغه ماشوم کې د کوم ځای به کور کې شپنکي ته وګوره او کار ته وګوره او چې څه شتي نه نو څه به وشي خو دا برکت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې ورو د نعمتونه ښه ډېرېدو تر دې چې 2 کاله د رسول صلی الله علیه وسلم هلته تېر شو خو رسول صلی الله علیه وسلم د دې عامو ماشومانو په شان نه لویېدو رسول صلی الله علیه وسلم زر لویېدو وایي اډوکې هم ډېر زورور و د باډۍ نه هم ډېر غټ شو داسې نه ښکاري چې دا 2 کالو وي
دو کالو چې رسول صلی الله علیه وسلم ورسېدو خط تکړه ماشوم نو دو کالو خبره کړې امور ته ویلو چې 2 کال بعد وروړو امینه وی واپس چې کله موږ لاړو دغه ته مکې ته مور له مولا ورکو نو ما ډیر منت او زاري هغې ته وکړه ځکه چې موږ پکې برکت لیدلی مور سره له موږ خبره وکړه چې که ته دی موږ سره پرېږدي تر دې چې ښه مضبوط شي ستاسو لپاره به پکې خیر وي اوس وګوره باډۍ ته وګوره څومره غټ شوی دی چې لږ وخت نور موږ سره تېر کړي ښه به تکړه شي ښه به غټ شي او هغې اوله کې نه منله او منګه هغه او منګه په اخره کې هغې صحیح ده بوځي نو دغه شان رسول صلی پاتې شو په بنو سعد کې تر دې چې 4 کال یا 5 کال نو په هغه وخت کې واقعه راپېښه شوه چې هغه واقعه ده د شق الصدر د رسول صلی الله سینه هغه د الله سبحانه وتعالی طرف نه وسیله شو د رسول صلی الله غزله وینځو د الله سبحانه وتعالی خصوصي نعمتونه هغه په پیغمبرانو باندې او غوره نعمت چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو لور کړی دی هغه د نبوت دی الله سبحانه وتعالی غوره کړی دی خپل ځان لپاره الله یصطفی الله غوره کوي دا خلک به د خلکو کې غوره کړي اوچت انسانان دي ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء د الله خوښه ده چې په دې انسانانو کې څوک د پیغمبري لپاره غوره کړي نو چې دا کومې غوره کړي دي کې شک نشي چې د اوچت انسانان دي الله سبحانه وتعالی قرآن بل ځای کې ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم الله وی د دوی په پلارانو کې د دوی په بچو کې د دوی په رونو کې واجتبیناهم من غوره کړي وهدیناهم الی صراط مستقیم نیغه لارو ته مو ښوولو نو خصوصي رحم او کرم د الله سبحانه وتعالی هغه په پیغمبرانو باندې دی چې دومره اوچت مقام ور الله سبحانه وتعالی ورکړی او دا فائدہ مخې ته رااله چې دا قرآن یادول په دې باندې عمل کول د رسول صلی الله حدیثونه او باغی باندې عمل کول دې سړي سره وحی ده یعنی دې هم د پیغمبر میراث وسره دی ځکه رسول صلی الله علماء ته ویلي العلماء ورثه الانبیاء نو پیغمبر ته وحی راتله او د دې سره وحی ده نبوت چې کوم وحی رسول صلی الله علیه وسلم د سره نه خو صرف دغه د چې د تازه وحی نه راځي هماغه وحی سره د کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم د غټ مقام دی چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو بعد بیا علماء له ور کړي خبر ما ده کول چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو له خاص نعمتونه ور کړي او څنګه ور نه ور کوي چې د دوه اوچت انسانان دي بیا په دې پیغمبرانو کې الله سبحانه وتعالی خاص نعمتونه بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په پیغمبرانو کې 15 پیغمبران اولو العزم په خو ارادو والا هغه به 15 د اوچت مقام والا په پیغمبرانو کې لکه بعض علماء به لکه اختلاف کوي څوک لکه ډېر ذکر کوي خو مشهور دغه د جمهور علما دغه وی چې د 15 دي رسول صلی الله علیه وسلم نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی او عیسی علیهم السلام او په دې 15 ونو کې بیا غوړه هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی او بیا په دې کې اختلاف دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کم یو غوړه دی بعض وی چې ابراهیم علیه السلام بعض وی چې موسی علیه السلام والعلم عند الله نه په دغه 15 ونو کې بیا غوړه چې دغه رسول صلی الله علیه وسلم دی خاص نعمت د الله خپل پیغمبر باندې الله په قران کې خپل پیغمبر ته ولولا فضل الله عليك ورحمته اے پیغمبر کچرته پتا باندې د الله فضل او رحمت نه وای کنه لهم الطائفه منهم ان يضلوك نو بدوی کې یو ډله دي سشتي چې دا غوي د اراده ده او د غواړي چې تا درینی غلاري نه واړي وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء اے پیغمبر دوی نه بلاري کوي مگر خپل ځانونه او ته هیڅ نقصان نشي در رسوله بالله سبحانه وتعالى مخکې سوی وانزل الله عليك الكتاب والحكمه
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. پیغمبر وی ما تعالی کتاب درکو او حکمت یعنی دا حدیثونه قرآن او حدیث او هغه سمیره ته خو چې تاسو نو معلوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم درجه کې ډیر موچته شو د الله مقام ته نه رسی ځکه چې دا مخلوق ته او خالق ته او د کوم علم چې رسول سره دا ته الله خو مته چې علم الغیب وسره نشته. راځي څنګه په دې ملکونو کې دا باز چې نه دا یا رسول الله والا او دا شنه پټکو والا او دا ځان ته چې براینام عاشقان رسول وي ټیکه دوی اغستې ده سما عاشقان رسول یو بګي پرون تقریر کو پرونه راوتی دې لپاره دي چې پیغمبر ګستاخی بنه کوي دا اوس غټ غوغا او شور یې چولې په دې راوتی دي چې د پیغمبر ګستاخی و نکی. خوزدی مولوی سے تقریر اورت دې په تقریر کې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوب کړای اسانه خبره دوی ته په مخ زیرای شي خو چې لکه جو دوی ته دي صوفیانو ته پیغمبر راغی وی چې وای غوته دي شو پیغمبر راغی چې او د نیکان خلک غریبانان ازره به ټک کوي چې کله به موږ ته خوب کې راځي او دا ناوله ونده کې شعر عقیده به نه پیژنې موږ او داس باندې پیژنې او پیغمبر راغله وی چې وای غوته وای الله دې سبحان الله پجړا شي وای لکه سړی د عقل نه کار اخلي. نو دا اوس یو لګیدو پیغمبر راغله پرون راغله وای تازه یعنی د دوی د پروګرام په مناسبت سره راغله سی وی ماته وی چې د دې خادم حسین رضوی خالزه د دې سیدل کې تجزمه خاله راځي. اوس ما سوچ دا کو چې په دې ټینګ بدوی به پاسې د غواړي چې ظالمانو ګستاخان رسول غوتا سوی چې تاسو یو امتی دی او دغه سړی دا شي سي دی چې بل نیک سړی ذکر کړه هم ګستاخی و او به موږ نیک سړی دی خدا سي شي ټول ورځ دغه کنځلي کتبره پلیتی خبري قرآن او حدیث پښړنګوم نه لري سره خبر نه لري او ته چې پیغمبر وی چې د خواله زله کې د دې سیده لکه څه د ګستاخی نه نه په خپل ګستاخی کوي خبره نه په خپل ګستاخی کوي خبره نه ده خو قبل چې معمولی خبره وکړه نه بیا شور شغره بچو او مونږه صرف په دې خبر باندې ګستاخان رسول کړیو چې مونږ چې رسول صلی الله علیه وسلم غیب نشتی دا ګل څو غړ ګستاخ دي او په خپل وای پیغمبر وی چې د خواله ورشه د دې سیده لکه زه دا ګستاخی نه او زمونږ د ګستاخی د سبحان الله خبر ما دا وکړه چې دا نعمتونه الله دې پیغمبر لور کړی دي مطلب چې پیغمبر د الله درجه ته نه رسی کوم ځکه رب او کوم ځکه بنده نو رسول سم ډیرو چې انسان دی که څومره موچت شي خو مخلوق دی او خالق الله سبحانه وتعالى. الغرض ما د آیت دې لپاره وی چې الله د آیت په اخر کې وکانه فضل الله عليك عظیما د الله په تابع ډېر غټ فضل له پیغمبر وي. په دغه کې یو فضل د سینې د کولاوي دي تر دې چې قران کې یو سورته تغیر د سورته الشرح ویل کی الم نشرح لك صدرك اي موږ نه کولو کړی سینستا او به په دې کې د علماو اختلاف دی چې دې څه مراد دی موږ نه کولو کړی سینستا. نو بعض علما دا ویل ک عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا تفسیر دی وشرح الله صدره للاسلام دينا وشريعه یعنی آیا موږ نه کولو کړی ستا سینه اسلام ته او دین ته اسلام پکې ورننه وته دین پکې ورننه وته دم د سینې کولوي دي او د سینې کولوي د په دوه قسمه حسي او معنوي. حسي دی چې ته مخامخ ویني چې سینه کولوي احساس ساته کی معنوي دی چې سینه کولوي شي خو دې احساس ساته نه کی نخکاری او دا غټ نعمت دی. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام الله چې هدایت ورکړي نو سینې کولو کې اسلام ته
د تاسو چې دلته ناسي دی بیان ته او دا اوري او دومره ځان ستړی کوي د نوري سم نشته خو سینه کولاو شي د خبرو ته سینه کولاو شي د انسان قرآن حدیث یو نه شړې د قرآن حدیث نصیحت کې به قبول کی پټک یو نه چې بیان کې هغه تعویل به ویلي شروع هغه څنګه او د څنګه او پلانې څنګه او دا څنګه پوه شي چې سینه بند ده الله سبحانه زموږ سینې کولاو کې قرآن او حدیث ته دویم معنا او دویم تفسیر دا دی چې دا په روح المعانی کې دی وې دې سم ویل کېږي چې دې مطلب دا دی چې اے پیغمبره آیا موږ ستاسو غمونه نه دي ختم کړي موږ ستاسو سوچونه او فکرونه نه دي ختم کړي د دنیا سپکاوي موږ ته بیان کړي د دنیا موږ ستاسو په مخ کې سپک ښکارا کړي ته موږ ناشنا خبرې خوري دي چې هغه بغیر د الله سبحانه تعالی نه بل چاته نه دي معلومه هغه موږ ته خوري نو دنیا غ سخت او مصیبتونه به تابانه کم شو دا یو مطلب دی او دریم تفسیر دی لم نشرح لك صدرك آیا نه کولاو کړي موږ ستاسو سینه یعنی دغه سینه کولاو هل چې راځل تیراوته او بیا غوي انځلې شو دو پیری د رسول الله سره دا واقعه راغلی ده په بعضو روایتونو کې نور زینم ذکر شوی چې بدري زینو کړهلو خو هغه ټول روایت ضعیف دي صحیح سند سره چې کوم خبره ثابت راغله ده چې رسول الله باندې دا واقعه دو پیری راغلی ده یو په خپل د حلیمه بیانې او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی د انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاه جبريل پر رسول الله پس جبريل راغی وهو يلعب مع الغلمان وغد ما شمنه سر لوبي کولې دغه بنو سعد کې نو بل دی جبريل راولو سیم له فشق عن قلبه را کم ذکی چې زړی دغه ځای ولا وشلو او به تر زړه راوېستو او به دې زړه سره خوا کې یو ټوکړه وړغونته کې هغه تر واغست جدا کړه وی چې دا هغه زید چې شیطان په وسرسي هغه ته گزار کړه او بیا د رسول سم د زړه وینځو په یو لوخي کې چې هغه د سرو زرو بما زمزم زمزم په وبو باندې بیا ولا غزله واپس کو او رسول سم را پاسه ما شومانه منډې کړې دغه په مور پسې کوم چې رضای مورو داړو منډې والا هغه دې شي چې لو ان محمد قد قتل شکر غلی دی محمد صلی الله علیه وسلم مړ کو نو مور چې دینه خبر شو حلیمه هغه ډیره ګډوډه شو او رسول سم باندې ویری د مور له وړو د واقعیت به بیانومه خو دینه مخکې غدویم کم دا واقع چې دویم پر په خشوي راغی ته بیانو یو پر خدا شو په مشوموالي کې د رسول عمر څومره دی اوس 15 سالور دویم چې کوم دا واقع راغلی ده ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت ته او په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې فورج سقف بیتی وانا بمکه زب مکه کې ومه او زما د کور د چت کولاو کو فنزل جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام راغی ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم زما د سینې کولاو کړ د نزله رويستو زړې وینځو د زمزم په وبو باندې ثم جاء بطست من ذهب بيولو خرورو د سروزرو ممتلئ حکمتا و ایمانا چغلو خډکو د ایمان او د حکمتنا هغه زما په دې سینې کې لشره واړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سینې ډک کړه د حکمت نه او د ایمان نه ثم طبقه به بنکړه سینه نه د دوه مواقع شو د رسول الله سره او صحیح خبره ده چې دا واقع دوه پیر راغلي ده درې پیر یا دوه زیات هغه په صحیح سند سره نه ثابت د دې حلیمه چې کوم برکت موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو علما وایي چې لکه امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره کړې ده وی دا خو پرید چې دا برکت په حلیمه باندې راغی دغه په کور بلکې په دې ټول خاندان حوازن غټ قبیله به حوازن ده وی په دې ټول خاندان دا برکت راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم او غسنګ چې امام بیهقی رحمه الله دا روایت راوړ عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما وی كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم بحنین د حنین د جنگ چو د فتح مکه نه بعد تقریبا میاش بعد د جنگ شو او ان شاء الله هغه په دې سیرت کې راشي ک الله سبحانه وتعالى ژوند راکو او تفصیلا بیان کو چې څنګه شی ولې شي
فلما اصاب من هوازن ما اصاب من اموالهم وسباياهم ورسول الله دغونه بانتها مالونه غستو دغه وجما په نور درسونه کې بیان کړي بانتها مالونه دغونه غستو او قیدیان ماشومانان او زنانه او دنیا قیدیان دروست نو ادركه وفد هوازن بالجعرانه الجعرانه لقيس الرسول صلى الله عليه وسلم او د هوازن قبيله یو وفد سکسان د رسول صلی الله علیه وسلم وقد اسلموا او اسلام قبول کړه ویچ یا رسول الله لنا اصل وعشيره يا رسول الله زمون خاندانونه زمون قومونه دي وقد اصابنا من البلاء ما لم يخفى عليك فمن علينا من الله عليك او دغه تین موږ سره شو نو موږ سره خوک الله تعالی سره خوک نو دغه یو خطیب وقام خطیبهم زهير ابن سورد دا ډیر فصیح انسان په دې هوازن قبیله کې اپاسې د خطبه شروع کړو یا رسول الله انما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك په دې قیدانو کې ګورسته تروريانې مشتي وحواضنك او هغه زنانه چې ته بغي کې وي التي كن يكفلنك تداوی په کفالت کې په دې دې کړی او نور دې خبرې وک رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول پرې خو د دې عادت تقریبا 6 زره د 6 زره رسول الله پرې خو او دومره غنیمتونه ورکړو بشمار غنیمتونه د برکت هغه صرف حلیمه باندې نو په دې قوم باندې برکت وشو امام ابن کثیر رحم الله ناشنا خبره کوي وې دا خو هغه برکت چې په دنیا کې ملاو شو فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الاخره نشي هغه سړي به برکتي کم سړي چې رسول الله تابعداریو کې الله بوله په آخرت کې ګوره څور کوي دې طرف ته اشاره وکړو دا زموږ لپاره اهم درس د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دا اصل برکتی انسانان دي او دا سیرت چې موږ څومره بیانو څومره کوشش کوو څومره مهنت کوو الله به خبره باندې گواکو چې د صرف دې لپاره بیانو چې موږ خپل پیغمبرو پیژنو دغه په لار روان شو او بیا هم دا باز مونږ اینو چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه او دغه لار او دا ته یو ګران دغه ښکاری سید منو چې دا حق دغه بیا هم بګی ست وي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت او ورېدو او تفصیل دي دا خبر ور رسول صلی الله علیه وسلم څنګه انسان او څنګه نو اوس دغه تابعداري پکار ده او اصل محبت هم دغه دی چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي په دې باندې کار نه کوي چې سره صرف دغه وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په نوراني طریقو کې کامیابی ده د غیر او کې نقصان ده او چې دغه طریقو ته بیان کې به نه مانی الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو حلیمه چې زویر دم پر رسول صلی الله علیه وسلم چې پر دې ماشوم دې سباله به مور وی چې تعالی مې درکړو او تار نه وبولو مخ وخت پوره شو د وکړه خو ته ملتونه کول چې ماشوم راک ساتل نشي نو دا خو سیدنا واپس راغی سباله بچا پرشته وجړي بوې ته مور له ورکو نو ویلې هغه مور خواته چې هغه مهربانه مور او مور خو مور یو دای اوچت نعمت ته چې الله سبحانه وتعالى چاله ورکی او په دنیا کې جنت د الله سبحانه وتعالى بندگی ده او د الله سره تعلق ده په دنیا کې جنت ته چې دې ته څوک نه وته نو د آخرت هغه جنت ته نشي نه وته او په دې باندې یو بیان مشتګری تاسو اورېدلې دیم جنت په دنیا کې هغه د مور او پلار دي د جنت دروازې دي ذکر د حسن بصری رحم الله مور یا پلار چې کله مړ شو او واپس روانو جړلې مرګرو ته جاړي ولي وي د جنت یو دروازه نن بند شو نو چا سره د دوه دروازې ته اوس کولاو دي د خوش قسمت انسانانو مشتي او دې سمشتي چې یو دروازه بند یو کولاو او دې سمشتي چې دغه دوه دروازې بندي شي دغه طرف باندې کوم دوه دروازې ته بندي او رسول الله پر صحابي راغی jihad لوي زما رسول الله وتوي مور رشتي او شتي رسول الله الزم رجلها فثم الجنه د خپل په زمانه لازم کې دغه ځکه لاندې جنت ته
نو ځینې مور د خپو لاندې جنت مطلب دی چې الله سبحانه وتعالی اوچت مقام دی مور له ورکړی او د مور مقام د دې څه شک نشي شریعت نه کوم ثابت هغه د پلار د مقام نه معمولی اوچت دی اگر که پلار یو اوچت نعمت ته اوچت انسان دی او غټه کوتاهي د علما او د واعظینو او د مقررینو هغه دا چې همیشه د مور د خبره ډیره کې د پلار دا نه کوي خو پلار هغه غلی انسان دی هغه غلی انسان چې د په دې زړه کې زر غمونه زر مسلې د دې بچو لپاره د دې لپاره هغه جون خوري کې هغه راښکاره کوي نه د دې سړي د صفت دې د مینې دې راښکاره کوي نه او زنانه مینه راښکاره کوي نو دا پلار که په بچو ډېر ومیني خو داسې دغه نرمې نرمې خبرې او دا داسې ډېرې نشي کولی نور مین په داسې وي چې سخته پرې راشي نو کته ځي اوبه راشي او مور یې په مخه دا بچی را نږدې کوي او ښکلی یو خلکو ته داسې ښکاري چې دا مور بس د بچي سره محبت کوي او پلار یو هېڅ کار نشته نو مور خبره ما د مور کوله د رسول صلی الله علیه وسلم مور یادوله یا خپله مور او خپل میندې هغه موږ ته رايادې شوې نو د دوی قدر کوئ که چا سره یي او که چا سره نه یي نو دعاګانې ورله ډېرې غواړئ او دا غټ حق دی په تا باندې د هغې چې ته د مرګ نه بعد د هغې دپاره دعا وغواړې بل نیکیانې کوه عبادتونه کوه دین زده کوه دین ښایه هر قسم عبادت کوه ستا د مور په کې مې سره یو اوچته هستي ده یعنی زه خپل ځاني زه خو دا وایم په اسانه الفاظو کې ملګرو ته چې ما سره داسې تعبیر نشته چې څوک ماته وایي ته د مور مبارک ووایه مور څه ته وایي ما سره داسې الفاظ نشي چې زه د مور تعریف وکړم او حق ادا کړم د هغه تعریف نشم ادا کولی خو صرف دومره چې مور یو اوچته انسانه ده الله سبحانه وتعالی وله اوچت مقام ورکړی او غم د ډېرو خبرو د لاسه چې دا ځای د هغې د بیانولو نه دی الله سبحانه وتعالی زمونږ میاندو باندې خصوصي رحم وکړي او کمی چې مړي دي الله سبحانه وتعالی جنتونه ورکړي او کمی چې ژوندي دي الله دې برکتي ژوند ورکړي او خصوصا الله سبحانه وتعالی زما مور وبخي الله دې پر رحم وکړي او الله دې سره زما ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې ولا خبد لور کړي او الله دې ولا په جنت الفردوس کې ځای ورکړي او الله سبحانه وتعالی دغه حشر دغه انسان سره وکړي د کوم انسان چې موږ سیرت بیانو ما خبره دا کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم را واپس شو مور ته ځکه چې حلیمه پې ویرېده نو د مور سره تر دې چې 6 کاله عمر شو 6 کاله عمر ته ورسېد نو د امینې ته د مور ته خپل خاوند رایاد شو او دا خبره فائدې لپاره ساتي چې ښځه ګورې د سړي نه ډېره وفاداره تاسې ډېرې ښځې د خصوصا په معاشره کې چې خاوند ترې مړ هغه دغه ناستې بیا بل واده سوچ هم نه کوي کول خو پرې سوچ هم نه کوي او سړي چې دی سړي د دوی چې ښځه مړه شي بیا اکثر په تعزیت کې هم دي چې تپوس کې څه رشته ورته نه معلومه د سړو وفا د ښځو د وفا په نسبت لږه کمه بل الله سبحانه وتعالی ول اجازه ورکړې دی جو د ډیرو ودونو یو زړور لګي د خبرې سي عامه کوي اگر کدا په ما باندې یو دغه پریوته دی چې دې د ودونو باس کې لکه قران حدیث کې دا باس دی خو ما صرف دومره وکړه چې د مولیانو د مسله چیړلې نو ما و چیړله نو زما دغه زنانو ته د خويندو ته دا نصيحت ته چې ګوره زمون کار دې مسله بیانول استاد خاوند دې مواده کوي نه کوي درې مواده کوي نه کوي زما څه کار دی خو مسله مخې ته رااله موږ بیان کوو الله دا وی الله پیغمبر دا وی یسوکم خال راشي مشوره دي زه معلومات ته کو څنګه حالت څنګه برابر ورزبي کولای شي و دې څنګه نشي کولای چې الله سبحانه وتعالى شریعت هغه بدل کو د زنانو لپاره زه مدینه ته تلوم د یو ملګری سره ومه څه پروګرام کړه نو ما بشراغه ما ته وی خزم خبر نو چې رقم څوک راځي کوم عالم راځي
بیا چې د مازدیګر کې وي د سامان تیارو ما ورته وایي چې تادي کوه او زه ورته یاد کړم چې ماسخوتن به راځي پروګرام ښه وکړه او دا ګوره هغه سړی چې ته بیانونه ډېر اورې وایي چې دا زما نوم د ابوحسن دی او دا دی وایي بس وایي چې ما ورته وایي چې د خپلو لاسونو مې ساه دم ووتو دی به اوس بیا د واده بحث کوي او تا به ګډوډ کړي او تا به خراب کړي او داسې به کړي او داسې به کړي نو دا د هسې د فالتو خبره د زنانو زړه ته اچولې قرآن حدیث کې چې کومه مسله وروره بیانوي که څوک خفه کېږي څوک خوشحالي او چې نه یې کوي که نه هغه ته یو لاک دلایل وښیم والله کوي یې کوي چې کوي نه په نیم دلیل هم کوي هسې فالتو خبره زه به په چا باندې څه زور راولم چې ته واده وکړه او زه به په چا باندې څه پابندي ولګوم چې ته واده مه کوه دا خو د الله شریعت دی الله سبحانه وتعالی خبره بیان کړې ده به طاقت ومي صحیح ده طاقت نه مکوئ دا خبره مې په دې پوره کړه چې د زنانه د خاوندانو نه زیاتې وفاداري نو دې ته خپل خاوند رعایت شو د آمینې ته چې دا خبر له ورشه مدینې ته نو د ځان سره د زوی کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یتیم زوی ځان سره روان کو او خپل یو نوکر او سره خادمه ام ایمن او غیر ځان سره روان کړه او د اسخري وسره روان شو هغه سرپرست عبدالمطلب او دو مدینه ته راغلو په مدینه کې یو میاش تیر کړه او به دا غزینه واپس شکل روانو نو په لار کې به بیماری رااله یو علاقه تر ورسره ابوا مکه او مدینه په منځ کې باغ ځکه د مور وفات شو او دا قبر مخ کې ښکارو خو بیا د سعودي عرب حکومت الله سبحانه وتعالی د مزید توفیق ورکړي هغه د قبر اوار کو د زمګي سره علاقه یې رشوه یعنی زمونږ د ازمري بوله د روانو دي مولانا صاحب وی مولانا طارق جمیل صاحب وی چې د رسول سلام د مور قبر لورلم نو کم سکون چې ماته ملو شو نو هغه په کعبه کې دنم نشتی دغه تقریر تاسو اوریدلې مې ځان خبرې ګورې نه کو او دا غویلی وی کم سکون چې د قبر په خوا کې ماته ملو شو دغه سکون په کعبه کې دنم وی نشتی نو چې د مولوی صاحب دا حل نه عوامو کې دي چې د غرونو او د علاقې او د هر شي خړلې وغه الله سبحانه وتعالی دی حکومت له مزید توفیق ورکړي او الله دې د دوی د امن او امان او د زور د الله قائم او دائم لري او څوک چې د توحید ملک د پاره او د حرمینو د پاره بد اراده لري الله سبحانه وتعالی په دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوا کړي ابو علاقه کې هغه خخ کړي شو سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو د نیکه سره او مور باغزي کې پرې خو ده بیا به تم د مور راځي د شو ورسته چې پیغمبري وته ملاو شو نو د الله نه اجازه وخت چې الله مور له بخانه وړم الله وی چې نه وی بیا می اجازه وخت چې الله استاذنته في ان ازور قبرها یله قبر له ورشه الله وی چې ورشه رسول صلی الله علیه قبر له په جړا شو ملګری وسره په جړا شو مور وته راځي شو نشپګو کالو په عمر کې د رسول صلی الله علیه وسلم والده هغه وفات شوه نو پاتې شو هغه مهربانه نیکته الله سبحانه وتعالی څنګه تربیت کړي عبدالمطلب ځان سره راوستو مکې ته عبدالمطلب زړه یو خو په دې نصیب راغاسي مینو بل چې پلاری نه و دې دلته به ډیر محبت کو یتیم نه نو چې مور مړ شو دغه محبت خډیر شو او غزاړه زخمونه دغه راتازه شو نو یوازې به نه پرې خودو چې چرته به تو ځان سره به رسول سلام بو هر څه چې به تو ځان سره به روان کړه تر دې چې به خپل بچو باندې به رسول سلام له ترجیح ورکوله او ځکه سیرت کې راځي چې عبدالمطلب د پاره به یو خاص قالین خورېدو د کعبه په سوري کې اول ته عبدالمطلب کې ناستو جرګو د پاره فیصلو د پاره نو د زامن چې کوم دی عبدالمطلب د رسول سم د ترونه دوی به د قالین او د دې درې په خوښه کې کېناستو چې پلاری راشي او په چا کې دومره طاقت نو چې به دې ځواني کینی مخکې دې چې پلاری راشي عبدالمطلب رسول سم برابر ماشو په وخت ډایرک ولر به قالین بکیناس
دې ته باندې کې عبدالمطلب راغلی کنه راغلی خلک سوي سنو دا زید هغه یوازې زیو رسول صلی الله علیه وسلم کېناس دې ترونو بونیو اخوا کو اخوا شو تلته مکینه نکله چې عبدالمطلب ولې چې دوی اخوا کینو ته دعو ابن هذا زما زوی پرې دی فوالله ان له لشأن بلم قسمی دا سره مستقبل کې والله د اوچت مقام ورکه بیا به د ځان سره کینو په دغه قالین او دا په دې ملا به ولا سراخ کودو په دې سر به ولا سراخ کودو ډیر خیال ولا ساتو خو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد چې الله کې لا يسأل عما يفعل بيد الله نه څوک ته پوښتنه نشي کولای چې ولې شي وکړو نو پلاری ته واغستو ویم نه لیدو مور دې شپږ کالو په عمر کې واغست اتک کاله او 2 میاشتې او له سورزي چې د رسول الله عمر شو اتک کاله 2 میاشتې له سورزي نو دا نیکه مړ شو عبدالمطلب په مکه کې او په دغه بیماری کې به کومه بیماری کې چې عبدالمطلب مړو نو د خپل زوی ته ابو طالب ته نصیحت وکړو د دې وروره به خیال ساتي ګوره ته پرې دمه هم په خپل زمانو کې د ابو طالب دي چې ویلو په دبانې زړه راغی بس سوي دی به ځان سره ساتي او ته مې پرې او دغه شان عبدالمطلب هم د دنیا نه لاړ دا غینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس راغی د تر طرف سبحان الله دی ژوند ته ګوره ناشنا ژوند دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو لړ بنو سعد ته 2 کال د تیر کړو بیا راغی به ویوړو سلور یا 15 کال په عمر کې بیا د مور خواله راغی کال د مور غریبي سره تیر کو هغه نو هغه تیم لاړه بیا نکل راغی تقریبا 2 کال هغه سره تیر کو سره پاسه 2 کال هغه تیم لاړو نبی پاتې شو ابو طالب ته او دلته یو واقعه بیان کو د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا واقعه په سیرت کې راځي ابن عساکر دا راوړی د جلهمه وی چې زه مکې ته راغلم او په مکه کې په دغه وخت کې قحط سالی و ارسوچ نو قریش رالو ابو طالب پسې و ابو طالب علاقه بالکل وچه پرته ده او ما شومانان هم دغه حل له او یې نشتی نو زه چې د الله نه باران ووړو استسقاء وکړو ناغوي د جلهمه وي فخرج ابو طالب ومعه غلام ابو طالب روت یوزر ماشومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې سیو لکه نور چې پلقي او کله چې دا خړی ورګزي د نور نه اخوا شو د نور راخکاری شي څومره خون کوي دغه شان یو ماشوم دومره خستو د ابو طالب سره روانو ابو طالب دا ماشوم راوستو د کعبه سره جوخ ودرو تر دې چې د ماشوم د ملا د کعبه سره جوخته شو او د ماشوم د ابو طالب د ګوته نیولې و یعنی ماشوم چې کله د پلار سره مشر سره ګرځي ګوته یې ولنوري او په اسمان کې ضرب برابر وریز نه خو چې څنګه د ماشوم د کعبه سره ودرو نو دا اسمان ډک شو د وریځونو دي زینو دا زینو د باران راوردو په شیبو باران تدې چې دا وادي او کند او د هر څه وبې دي راشي ابو طالب بیا په شیرونو کې دا خبره کړې ده وابيض يستسقى الغمام بوجهه او هغه سپین مخه چې هغه په مخ باندې موږ باران غوښته و ثمال اليتامى عصمه للارامل د یتیمانانو د غریبانانو زیو عصمه للارامل د کندو خزو محافظ انده د رسول صفات بیان کړي رسول سم کې الله سبحانه وتعالى صفات چلو ان شاء الله د دې خط تفصیل هغه پر روان درسونو کې راځي بیا رسول سم چې کله د خپل تر سره یو بل ناشنا واقعه له د بحیرا الراهب او د بحیرا الراهب واقعه مختصر دي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 12 کال شو یا 12 کال او 2 میاشتې ول سورزي یعنی بالکل د نیکه د مرګ نسو کال بعد سلور کال بعد ابو طالب دې ځان سره روان کو ابو طالب شام ته تو تجارت ته پاره ابو طالب تاجر انسانو
نو دیم ځان سره روان کو چې دیم ځان سره بوزو تجارت لپاره موږ سره به چکر ولګي. نو د شام یو علاقې ته ورسېدو چې په هغه ورځو کې په هغې باندې قبضه باچایي د رومان باچایي وه، په هغې باندې رومیانو. په دغه علاقه کې یو راهب اوسېدو، یعنې یو پیر اوسېدو او نصرانی و. د هغه نوم بحیره، په بحیره باندې مشهور شوی، خپل نوم یې جرجیس و. نو کله چې دا خلک هلته ورسېدو رسول الله سلم درې، نو هغه له مخې له راووتو. ابو طالب ورسېد، رسول الله سره د وړکې او له مخې له راووتو. او داسې اول پیر وشو چې بحیره د چا مخې له راوځي، هغه د خپلې ګرجې نه راووتو، خو به دغه پیر له راووتو بهر ته. او دې ټول له پروګرام وکړو د روټۍ. نو کله چې را ټول کېناستو، دې ملګرو دې تپوس وکړو، وی بحیره ان لک لشأنا اليوم. دې کسانو ته چې بحیره نن دې ناشنا کار وکړو، تا خو مخکې چې دا کار نه وکړه. هغه ویل نه، زما خوښه وه چې تاسو راشئ او کښېنئ، ما سره ستاسو مېلمستیا وکړم، ستاسو لپاره خوراک تیار کړم. خو ټول به راځئ، که لوی دی او که ماشوم دی. اشاره دی چې ماشوم دی، دی به ځان سره راولئ. نو دا ټول لاړو، هلته کېناستو او رسول هم رانغی. تپوس یې وکړو چې څه شو؟ قریش والا وایي څه شو تاسو کې څوک پاتې شوی؟ خو هغه ویل یو ماشوم دی، هغه نه دی راغلی. وی نه راولئ، ما ورته څه ویلي چې ماشوم به هم راولئ، لوی به هم راولئ، ټول به راځئ. نو یو کس پکې پاسېدو، په د قریش والا کې داسې ووي په عزا بوت مې د قسمې چې څو پورې دغه ماشوم نه راغلی، موږ یې هم نه خورو. نو ابو طالب پسې بهر ته ورغی، رسول صلی الله علیه وسلم راونیو جوخ په د خپله غېږه کې، او دې دغه ورته کتو دی بحیره. بیا ورته هغه وایي چې هل هذا الغلام منک؟ وی دا ستا زوی دی؟ هغه یو زما زوی دی. هغه ورته زوی ستا نه دی. بحیره ورته وی څنګه زما زوی نه دی؟ وی ما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حیا. د دې ماشوم پلار نشي ژوندی کېدی په دې وخت کې، د پلار ژوندی نه دی. نو هغه ورته یو صحیح دا خبره شوې، فانه ابن اخي، دا زما د ورور زوی، ورواره مې. وی پلار یې چې شو؟ وی مړ دی. وی کله مړ دی؟ وی د مور په خېټه چې هغه مړ شوی. ورته صدقت، رښتیا دي. وی بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د لاس ونیو، وی هذا سید العالمین، دی به د عالم سردار دی، دی به د عالم دپاره یو رحمت الله ګرځوي. ابو طالب ورته ته څه وایې، تا ته څنګه پته ولګېده؟ هغه ورته تاسو چې را روان وئ، نو په دې لاره که هر کاڼي په ګټه ونه باندې تاسو تېر شوي، هغه سجده لګولې ده. او دا کار د پیغمبر سره کېږي، بل چا سره نه کېږي. دغه شان په ده باندې له پاسه دا وریځې را روانې وي، ده ته سوره جوړ کړی، دا هم د پیغمبر دپاره کېږي. او بله غټه نښه د ده د ولو په دې منځ کې یو نښه ده چې دا د پیغمبرۍ ختم دی، مهر دی، مثل التفاح، لکه د مڼې په شان. وإنا نجده في كتبنا، هم دا خبرې موږ په خپل کتابونو کې لوسته دي. یعنې هغه سره علم الغیب نه، خو کتاب کې چې څو هغه وکتو، بیا رسول ته وکتو، نو خبرې ورته رایادې شوې. بیا دا تپوس یې وکړو پلار یې هغه مړ دی، هغه په کتاب کې دي چې پلار یې مړ دی. سبحان الله. وګوره، یعنې د یهودو نصاراو د عزت ته چې په رسول صلی الله باندې ایمان نه لري، د رسول صلی الله دا قسمه تذکره شوې ده د هغوی په کتابونو کې، دومره تفصیل بیان شوی. نو بیا یې دغه ته ورولي د تره ته، وی ته داسې کار وکړه چې دی واپس بوځه، خپل ملک ته واپس بوځه، خپل علاقې ته بوځه. تاسو چې کوم ځای ته روان یې هلته یهود دي، او که یهودو ته پته ولګېده نو بل څه مصیبت به تاله جوړ کړي. خو غوره دا ده چې ته د خپل ورواره د واپس ولېږي خپل علاقې ته. او دې سره چې دی نو هغه بیا ابو طالب خو لاړ شام ته، خو رسول صلی الله علیه وسلم د څه کسانو سره واپس مکې ته راولېږو، ځکه چې بحیره ورته ویل چې هلته یهودیان دي، او یهودیان به تاسو ته نقصان در ورسوي. دا واقع د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې کله راغله، نو د رسول صلی الله علیه وسلم عمر څو کاله و؟ یا 12 کاله و، او یا 12 کاله او 2 میاشتې 12 ورځې و. په هغه وخت کې دا واقع الله سبحانه وتعالی راښکاره کړه چې د خلکو تاسې
رو پته لګي چې دا سړی ګوره مستقبل کې غټ انسان دی، الله سبحانه وتعالی بدله دا مشرتیا ورکړي چې باغې باندې دا راهب پوه شو، دا پیر پې پوه شو. نور وخت نشتی ځکه چې کومه خبره زه شروع کوم هغه بیا ډېر اوږدی دی نه بعد حرب الفجار د فجار جنگ چې شی او د رسول صلی الله عمر په وخت کې 15 کال او رسول صلی په جنگ کې شرکت کړو. ان شاء الله پر روان درس کې دا به بیانو چې فجار جنگ ولې شی د سره پاره شی او څه نقصان پکې شی او رسول صلی الله علیه وسلم پکې د چا مرګره او څه کوللته او به دغه نه بعد حلف الفضول معاهده د فضول چې به رسول صلی الله علیه وسلم ناس او به دغه نه بعد د رسول صلی الله علیه وسلم مزدوری به کوله به د خدیجه سره واده رضی الله عنها دا ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په حق باندې عمل کولو. زما تاسو ټول ته د زړه د نصیحت ته چې د کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت چې تاسو اورئ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت په خپل ژوند کې راولئ او یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې سړی دا وایي چې زه اهل سنت موضوع اهل حدیث موضوع سلفی په دې باندې کار نه کیږي. نمونه تشیخ او ده او چې عمل نه نو نوم فائدہ نه ورکوي، هیڅ شی فائدہ نه ورکوي چې عمل نه. رسول صلی الله علیه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وایي چې څوک د عمل د لاسه شاته پاتې شي نسب یې مخکې نشي ووایي. نو دغه شان چې څوک عمل نه شاته پاتې شي نو هیڅ شی مخکې نشي ووایي. کده ځان ته سلفي وایي، کده ځان ته مقلد وایي، کده ځان ته حنفي او شافعي او مالکي او که هر بل ځان ته وایي چې عمل نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه او تقوا نه او د الله نه یره نه داسې پالتو شی د ګرځي کته دی یو برازي. د رسول صلی الله علیه وسلم سنت د خپل ژوند کې راولي. کوم ځکه چې د رسول خبر راوړي چې هغه ته لبیک وایي، کوم ځکه چې د رسول حدیث راوړي چې هغه ته لبیک وایي. د رسول حدیث ته ثابت ته او ثابت ته د نن د وسنو به عمل کوم د خپل منهج جوړ کړي. دا نه زه په سوچ کومه اول ته به زه ته پوښتنه کوم زموږ په مذهب کې شتي او کني شتي زموږ مولیان دې باره کې څه دا قصې باندې کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته راورسېدو په صحیح سند سره د ټیم نه په عمل شروع کو ځکه کمر شوي الله بدنه ته پوښتنه کې چې دا د رسیدلو ته په عمل ورینه کو. ماذا عجبتم المرسلین، پیغمبرانو له تاسو جواب ورکړو د پیغمبر په خبرو باندې تاسو څومره عمل کړو د دې به زموږ نه ته پوښتنه کی. نو خپل شکل او صورت د رسول صلی الله علیه وسلم په صورت باندې کوي. کم ملګری چې ګیری وړي کوي او یې خره هغه ته موږ د نصیحت کو چې ګوره الله بندگانو په سیرت کې ناسي، سیرت په درسونو کې ناسي. خکاری دي چې نه د شکل نه چې د امتی د چا سیرت چې تا اوري په کار خدای چې زموږ د ناس ته پاس نه زموږ د شکل نه غیر مسلمه ډایرک معلومول چې د محمد عبد الله صلی الله علیه وسلم امتی. ځکه چې هغه د مخ نه ښکلی انسان دا په مخ باندې ګیره وه د هغه برید هغه به سپکول دغه شان دغه اخلاق په ځان کې راولئ د بدو اخلاقو نه ځان ساتئ، تکبر، دروغ، منافقت د دې قسمه خبرو نه ځان ساتئ، په ځان کې تقوا پیدا کړئ. د رسول صلی په طریقه باندې مونږ او دس کوئ، د مونږونو پابندي کوئ، هغه عقیده او منهج زده کړئ کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم او هغه عقیده منهج بیا خلکو ته مخې ته خور کړئ، خلکو ته بیان کړئ چې خلک په عمل وکړي او دغه اجر به الله سبحانه وتعالی تاسو له درکړي. نو موږ بعض کسان خبرېږو چې هغوی پرې درسونو کې ناسي خو عمل بلا نه کوي. کېدای شي دغه انتظار کوي د جبرئیل علیه السلام چې هغه د اسمان نه راشي او وایي چې الله وایي چې اوس شروع کوه، اوس په بسم الله ووایه. که دغه انتظار کې ناسي او جدا خبره. نور چې انتظار د څه شي دی د مرګ پته نه لګي، انتظار د شي چې د رسول صلی په طریقه باندې ژوند نه تیر او انتظار د شي چې د ځان نه محمدي ولې نه جوړه بس وای نه زه محمدي د محمد صلی الله علیه وسلم په لار هغه په لار باندې زموږ هر څه قربان د خپل منهج جوړ کړ. ټوکړي ټوکړي بشو بالکل به ختم شو، ذره ذره بشو، خو د رسول صلی الله علیه وسلم منهج به نه پریدو. دا زموږ منهج دی او د خپل منهج وګرځوي، په دې باندې مضبوط اوسئ. دا انسان په دې سیرت کې څومره خوند دی دغه شان د په دې سیرت چې عمل کې د دینه به زیات خوند دی. کوم خلک چې ناموس کوي په دې چې زموږ د پلار نکاح خوله زموږ مذهب کې کته بره کوي او کم سړی چې موږ کوي دا د رسول سم طریقه ده دوه ته پوښتنه کوي کم منځ کې خوند ډیر دی
کوم سړی چې عبادت کوي اسې د خپل مرزي مطابق او کوم سړی چې عبادت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه په خپل وخت کې د دوه کې زموږ اسمان فرق دی نو په سیرت اوریدو کې دومره خون نه دی څومره چې په عمل کولو کې خون دی او غټ خون بیا دی چې ته حوض کوثر لور شي او رسول الله مغفور الله سبحانه وتعالى وبدر کی خدا مت عالم الهی چې د په طریقې ژوند تیر کړي کبه طریقې نه تیر کړي دا وبم نشته او غټ خون دی چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت وکي مالک صاحب مخکې تاسو ته وایي چې دا زموږ په ملک کې چې رضان عاشقان رسول وي دوی وایي په دنیا کې چې موږ د پیغمبر سره سره محبت کوو دومره څوک نه کوي او دای محبت ته د پیغمبر سره نه د دعوو کار نه د عمل کار دی ته کې څه دا وخایا دا پرې د چیز دي سی وایم او موږ د پیغمبر په لار روانو قران او حدیث دا به ټول نو چی دا صرف په خله باندې عملی میدان لچ راشي تطبیق لراشي قران او حدیث په مشرق پر خو دی په مغرب کې ولاړل خپل مولا خپل کتاب خپل مذهب خپل ملک خپل علاقه خپل رسم او رواج دا ته ګران دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او صرف په خله باندې دی پیغمبر مونږ ته ډېر ګران دی چې نو می ووري په جړای شي دا زمونږ نه په کار دا محبت نه په کار زموږ نصیب جړاګانی چي کوي محبت دا په کار استراغه په طریقه باندې عمل وکي یو نیم سره جاړي نه در رسول سم چې ووري خو عمل کوي دا سره زموږ په کار ایو نیم چې نو ووري په جړای شي جاړي خلکو یې سم مینده په پیغمبر باندې صبر وکړه فتوا ملګوله حکم مصادره وا دغه په پته ولګي چې د کړه عملی میدان تر کوجي د رسول زمانه مینده وکنه دی کدي چې په جړای شي بیا خو چې څومره په نوم مسلمانان دي د ټول په پیغمبر مین دي او حقيقي مینا هغه د رسول سم په طریقه باندې عمل کولی خپل عقیده خپل منهج خپل ناس تپاسته خپل عبادتونه خپل رسمونه رواجونه غمونه خادیانی چې سدي د رسول سم په طریقه کوي ان شاء الله او چې دغه طریقې نه خلاف هغه به پریدو دي چې وکاو کنه وکاو الله سبحانه وتعالى په دې مجلس باندې خصوصي برکت راوړي او دلته چې څومره دی الله سبحانه وتعالى دغه حاجتونه پوره کړي او چې باندې قرضې د الله دې ته قرضې ختمي کړي او که څوک بیماری الله دې له شفا ورکړي او که چاته هر قسمه مشکل الله سبحانه وتعالى دې دغه مشکل آسان کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين